ستاسو نوم څه دی؟ What is your name? What is your name? زما نوم حکمت الله دی. My name is حکمت الله. My name is حکمت الله. تاسو چیرته اوسیږئ؟ Where do you live? Where do you live? زه په پېښور کې اوسیږم. I live in Peshawar. I live in Peshawar. آیا تاسو یو زده کوونکی یئ؟ Are you a student? Are you a student? نه زه نه یم. No, I am not. No, I am not. No, I am not. آیا تاسو یو ښوونکی یئ؟ Are you a teacher? Are you a teacher? هو زه یم. Yes, I am. Yes, I am. آیا تاسو خوشحاله یئ؟ Are you happy? Are you happy? هو زه یم. Yes, I am. Yes, I am. آیا تاسو په کور کې یئ؟ Are you at home? Are you at home? نه زه نه یم. No, I'm not. No, I am not. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه او احترامات. بې حیاته په انګلش کې څه وایي؟ بې حیاته په انګلش کې وایي shameless. shameless, shameless. سستی. سستی ته په انګلش کې څه وایي؟ سستی ته په انګلش کې وایي laziness. laziness, laziness. حفاظت کول. حفاظت کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ حفاظت کولو ته په انګلش کې وایي protect. protect, protect. بلد یا اشنا ته په انګلش کې څه وایي؟ بلد یا اشنا ته په انګلش کې وایي familiar. familiar, familiar. کیدای شي. کیدای شي ته په انګلش کې څه وایي؟ کیدای شي ته په انګلش کې وایي maybe. maybe, maybe. احترام. احترام کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ احترام کولو ته په انګلش کې وایي respect. respect, respect. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلش درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه.